بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. نن زموږ او ستاسې درس په ایچ لوک اپ فنکشن باندې ده او موږ به په ایچ لوک اپ فنکشن باندې کار وکړو. زه به دا ځای مرج کړم او د مرج څخه وروسته بیا به سنټر او میډل ورته انتخاب کړم ایچ او همدا ډول لوک اپ. په دې فنکشن باندې به موږ او تاسې کار وکړو او دا به بولټ هم کړم ایچ لوک اپ فنکشن. ګورئ دا فنکشن موږ او تاسې سره څه کار کوي. د دې فنکشن په ترو باندې موږ او تاسې کولی شو چې په یو ډیټا ټیبل کې یا په ډیرو ریکارډونو کې سرچ وکړو. فرض که زه راځم ایچ لوک اپ دپاره مثال جوړوم. دلته زه نیم لیکم یا سټوډنټ آی ډي به ورته ولیکم، سټوډنټ آی ډي، همدا ډول نیم به ورته ولیکو او د نیم څخه وروسته فرض که سیلري به ورته ولیکو او همدا ډول ایډرس به ورته ولیکو. خو دغه سټوډنټ آی ډي په ځای به دا امپلای آی ډي کو، امپلای آی ډي به کو. اوس بری شو دلته به موږ ولیکو چې د یو امپلای آی ډي موږ سره یو ده او د بل آی ډي دوه ده، بل درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، همداسې فرض که لس. دا د امپلایانو آی ډي ده موږ سره. نومونه فرض که موږ سره څه کسان دي، جان دی او همدا ډول سیلري چې دی 12,000 افغانۍ ده او اډرس چې دی د دې کابل ده. دوم کس موږ سره کمال ده، همدا ډول سیلري چې دی 20,000 افغانۍ ده او د دې اډرس چې دی ننګرهار دی. همدا ډول دریم نفر چې ده بل کس هم چې امپلای آی ډي 3 ده او د هغې نوم چې دی فرض که ضمیر ده او سیلري موږ سره 40,000 ده او دا د خوست ولایت ده. بل کس هم موږ سره د کمال په نوم ده او د دې سیلري چې ده فرض که 30,000 ده او دا هم د پکتیا څخه ده. همدا ډول راځو بل کس هم موږ سره امیر ده او د دې سیلري 20,000 ده او دا هم موږ سره د جوزجان ولایت دی. بل کس هم موږ سره د شاه په نوم باندې ده او د دې سیلري چې دی 7,000 افغانۍ ده او دا چې دی فرض که د کابل دی. دا هم بل نفر هم موږ سره دلته د جمیل په نوم باندې ده، سیلري موږ سره 10,000 افغانۍ ده او همدا ډول دا هم موږ سره د خوست ولایت ده. بل کس هم موږ سره د کبیر په نوم ده او دا هم 12,000 افغانۍ معاش لري او د پکتیا ولایت دی. همدا ډول بل کس ده موږ سره د علي په نوم باندې او د دې معاش هم 20,000 ده او دا چې دی موږ سره دا هم د کابل دی. او لسم نفر هم موږ سره دی د نبي په نوم باندې، د دې معاش چې دی 50,000 ده او دا هم موږ سره دی د لغمان ولایت. لکه دا کسان شو موږ سره، دا زموږ ډیټا شو. دا به ټول سلیکټ کړو، له دې څخه وروسته آل بارډرز به ورته ورکړو، همدا ډول ری به شو، دا به ورته بولډ کړم او همدا ډول دا ټول سلیکټ کوم او له دې وروسته راځم سنټر او میډل ورته انتخابوم او چې کله دغه کار مو وکړه دا شمارې به هم ورته زه بولډ کړم. فرض که دی د امپلای آی ډیانې دي. خیا زه اوس غواړم چې سرچینګ وکړم او وی لوک اپ په ترو باندې زه دا ټول انتخابوم. له دې ځایه کنټرول سی کاپي اخلم او دغلته راځم او دلته زه غواړم پیسټ کړم، خو لومړی ټرانسپوز کوم او په دې ډول پوسټ کوم. دا به هم ورته تر دې ځایه انتخاب کړم، دا به هم ورته مرج سیلز کړم. چې کله مې ورته مرج کړه له دې وروسته به راشم دې ته به زه یو رنګ هم ورکړم او همدا ډول دا به انتخاب کړم، دې ته به هم زه یو رنګ ورکړم.
تر دې ځایه خو زمونږ مثال جوړ شو. زه اوس غواړم سرچنګ وکړم د ایچ لوک اپ فنکشن په ترو باندې. دا به زمونږ ریزلټ ټیبل دی، دې ته به هم زه د ټیبل ورکړم. دا زمونږ ډیټا ټیبل شو، دا زمونږ ریزلټ ټیبل شو. زه دغلته غواړم چې په دغه ډیټا باندې زه سرچنګ وکړم، بعضې نومونه پیدا کړم، خو د امپلوی آی ډي په ترو پیدا کوم. دا کار زه څه رقم کولی شم؟ فنکشن ایچ لوک اپ په واسطه باندې یا د دې فنکشن په ذریعه باندې دا کار کولی شو. زه راځم دلته نیم ته درېږم او له دې څخه وروسته زه ورته وایم چې ایکول او بیا ورته وایم چې ایچ لوک اپ او بیا قوس شروع. ښه، ته په څه شي باندې غواړې لوک اپ وکړې؟ ګورې ایچ لوک اپ ویلیو به انتخاب کړه. زه غواړم په دغه امپلوی آی ډي باندې لوک اپ وکړم. ښه، دا ورته انتخابوم کاما. دوم ماته وایي ګورې وایي ټیبل اری انتخاب کړه. دغه ټیبل دی، دغه زما ډیټا ده او بیا ورته کاما استعمالوم. وروسته بیا ماته وایي رو انډکس نمبر راته ولیکه. ګورې رو انډکس نمبر څو دی دلته؟ ایچ لوک اپ خو موږ او تاسې هاریزنټل وایس استعمالوو او وی لوک اپ چې دی انشاءالله هغه بل درس دی، زموږ او تاسې بل کلاس اخلو بیا په هغې خبرې کوو. وی لوک اپ چې دی هاریزنټل ورټیکل ده او ایچ لوک اپ چې دی هاریزنټل یا رو وایس موږ او تاسې ته کار کوي. ښه، دا دلته مې کامه ولګوله. اوس له دې څخه وروسته اوس هم ګورې دلته زموږ څخه رو انډکس نمبر غواړي. زه خو غواړم د امپلوی آی ډي په ترو باندې څه پیدا کړم؟ نیم پیدا کړم که نه؟ زه به آی ډي وهم، نوم به راته پیدا کوي. نو دلته ګورې رو انډکس نمبر څو دی؟ نیم موږ سره ګورې لومړی دوم دی، صحیح دی. نو زه ورته دلته 2 انتخابوم او کاما له هغې څخه وروسته اپراکسیمیټ میټ 0 ورته انتخابوم او قوس بندوم او انټر کوم. ګورې اوس دلته چې زه آی ډي لیکم، فرض کړه 3 نمبر آی ډي د چا دی او انټر کوم او 3 نمبر آی ډي چې دی د ضمیر دی. ګورې 3 نفر دلته هم ضمیر ده. همدا ډول ورته وایم راځم ورته وایم 2 نمبر آی ډي د چا دی یا 125 نمبر آی ډي، چې رقم آی ډي وي نو همغه ورته ورکو، دلته هغه کس نوم موږ ته وباسي. ښه، دا کار خو دې وکړو. اوس راځم سیلري باندې هم دا اپلای کوم. نو ایکول ورته لیکم، ایچ لوک اپ ورته لیکم، قوس شروع کوم. له دې څخه وروسته وایي لوک اپ ویلیو ستا څه دی؟ لوک اپ ویلیو خو معلوم ده چې په امپلوی آی ډي باندې زه غواړم چې سیلري هم معلوم کړم. ښه، دا ورته انتخابوم او بیا ورته کاما او بیا وایي ټیبل اری انتخاب کړه. ټیبل اری یا زما ډیټا دا ده ورته وایم. بیا کاما بیا ورته وایي چې انډکس نمبر څو ده؟ نیم موږ سره 2 نو سیلري موږ سره څو ده؟ 3 ده. 3 ورته انتخابوم او بیا کاما او اپراکسیمیټ ریټ ورته 0 انتخابوم او قوس بند او انټر کوم. سیلري 10,000 ده. همدا ډول راځم په اډرس باندې هم زه دغه ایچ لوک اپ فنکشن اپلای کوم. ایکول لیکم او بیا ایچ لوک اپ ورته لیکم او قوس شروع کوم. ښه، لوک اپ ویلیو وایي ستا څه دی؟ زه وایم زما لوک اپ ویلیو چې دی همدغه ایمیل آی ډي باندې زه غواړم ادرس هم پیدا کړم د امپلوی آی ډي باندې. دا ورته انتخابوم او کاما ورکوم. ټیبل اری ورته وایم زما ټیبل اری یا ټول ریکارډز دا دي. دلته خو ما کم لیکلی، ممکن ډېر زیات اوسیږي. نو بیا کاما. درېیمه خبره وایي چې رو انډکس نمبر څو دی؟ رو انډکس نمبر زمونږ اول دوم دی درېیم ده. نو زه ورته وایم رو انډکس نمبر زمونږ 3 ده او قوس کاما او اپراکسیمیټ میچ ورته 0 انتخابوم او همدا ډول انټر کوم. نو دلته ما ته وګورئ، نه غلط هم که دلته بخښنه غواړم، دغلته زمونږ او ستاسې د رو انډکس نمبر 4 راځي، ځکه امپلوی آی ډي چې دی نیم موږ سره 2 و، دا 3 دی، دا 4 ده. ښه، 4 انټر کوم. اوس ګورئ ولایت هم راته وویسته. اوس زمونږ خبره په دې کې ده، زه فرض کړه راځم دلته ورته وایم چې زما 15 امپلوی آی ډي چې دی 15 دی او انټر کوم. ګورئ 15م دغه امپلوی آی ډي چې دی یا په دغه آی ډي باندې کس امیر دی، سیلري 60,000 دی او د جوزجان دی. همدا ډول زه وایم چې دغه 9م نمبر آی ډي د چا ده او انټر کوم. 9م نمبر علي دی، سیلري 60,000 دی او د کابل دی. نه یاره ورته وایم 10م نمبر ته وګوره دا څوک دی؟ دغه آی ډي وهم او انټر کوم. ګورئ 10م نمبر کې نبي دی، 50,000 معاش دی، د لغمان دی. همدا ډول راځم ورته وایم 3م نمبر کې څوک دی؟ 3م دغه آی ډي دی موږ سره. فرض کړه دلته خو ما 1 2 3 و، ممکن دا 100 10 500 600 زر یعنی مختلف شپږ شوي 36 داسې یو آی ډي اوسیږي، ولې ما 1 2 3 و چې تاسې په اسانه پې پوه شئ. اوس 3م نمبر آی ډي ورته وایم د چا دی چې انټر کوم. ګورئ وایي ضمیر دی، 40,000 معاش دی او د خوست دی. په دې ډول باندې موږ تاسې کولی شو چې د ایچ لوک اپ فنکشن ځان ته
تطبیق کو په خپل ډیټا باندې او په اسانۍ باندې سرچینګ وکړو او ریکارډونه ځان ته وباسو. تاسې به په ډېرو اداراتو کې او په ضمن کې په پوهنتونونو کې هم لیدلي وي چې کله تاسې لاړ شئ او غواړئ چې خپل ریکارډ وګورئ یا معلومات وغواړئ نو تاسې ته وایي چې ستاسې آی ډي څو ده. چې آی ډي ورته ووایي نو ستا ټول ریکارډ به یې وباسي. نو هغه همدغه یا به ایچ لوک اپ فنکشن وي او یا به وي لوک اپ فنکشن وي. د دغه دوو فنکشنونو په ذریعه باندې تاسې نه آی ډي اخلي او نور مکمل معلومات او هر څه هغوی به ریکارډ وباسي او تاسې ته معلومات درکوي. نو په دې هیله چې یو څه مو ترېنه زده کړی وي پریکټیکل تاسې کار وکړئ او دغه فنکشنونه معمولا چې تاسې د لومړي ځل لپاره ورته کینئ او کار کوئ نو طبیعي خبره د لومړی دوم دریم ځل تاسې نشئ کولی چې په دقیق ډول مخې ته لاړ شئ. حتما اشتباهات تاسې نه کېږي خو که تاسې یو 15-10 وارې دا پریکټس کړئ به انشاءالله نه غلطېږي ستاسې ذهن نشینه کېږي او بیا په راتلونکي کې هم کولی شئ چې دغه ډول فنکشنونه ستاسې په ذهن کې وي او په اسانۍ ترېنه په خپل پریکټیکل کارونو کې استفاده وکړئ.